کندهار کې د تازه میوو سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان له لوري د افغانستان پر تازه میوو تعرفې څو چنده لوړې شوي چې سوداګرو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. د سوداګرو په وینا پخوا پاکستان د تازه میوو پر یو ټیلر موټر ګمرکي تعرفه 3 لکه کلدارې وه، خو اوس 18 لکه کلدارو ته لوړه شوې ده. پوښتنه مو دغه ده په اول کې چې موږ ته بدیلې لارې پیدا شي، هغه او دوم دغه دی چې موږ ته نړیوال بازار کې بازار موندنه وشي، یعنې موږ پر یوه ملک پر یوه لار باندې تکیه ونه کړو، ځکه داسې دی چې مشکلات پکې راځي، لارې بندېږي، هغه بیا موږ ته تاوان ډېر کوي. دا خو تازه میوه نازکه ده. سوداګر د افغانستان په تازه میوو د پاکستان له لوري د ګمرکي تعرفو لوړېدو سربیره کله ناکله د لارو تړل کېدو ته هم اندېښنه ښیي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو سربیره دي له منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو سره پر بدیلو سوداګریزو لارو غور وکړي. د انارو حاصلات ډېر سم دي، ښه انار سوي دي، مګر بازار نه لري. انار پاکستان ته کې است او ټیکه سره باندې لوړ دی، واپسې راپسې راځي، په خپل ملک خو نو دونې انار نه خرڅېږي. په همدې حال کې د کرنې وزارت چارواکي وایي پر بدیلو لارو کار پیل کړی چې په پلي کېدو سره به افغاني تازه محصولات نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. موږ د چین هیواد سره پر انارو باندې چې کم محصول هغه ټول ختم شوی دی، بیا د محصول به اوس موږ انار تللی سي چین هیواد ته. دغه رقم نور د هیواد څخه چې بهر کم سبزیجات یا میوهجات صادریږي د اسلامي امارت له طرفه څخه د هغو پر سر باندې هیڅ نوع ټیکس، محصول، ګمرک، تعرفه، هیڅ شی هم نشته، دا ورته معاف دی. په هیواد کې د تازه میوو سوداګر داسې مهال د افغانستان په تازه میوو د پاکستان د ټیکس راکمولو او د لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي چې څه موده وړاندې د تورخم لاره له 15 ورځو تړل کېدو وروسته د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستل شوه.